د فیسبوک د هرې ژبې پوسټونه یوازې په یو کلیک سره پښتو ته وژباړئ. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور دل آغا کریم. نن په دغه نوې خوندوره ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو څنګه کولی شو د فیسبوک د هرې ژبې پوسټ یوازې په یو کلیک سره پښتو ژبې ته وژباړو. دا چې څنګه کېږي دوستانو، مکمله طریقه یې تاسو ته ښیم. له دې څخه مخکې یادونه کوم که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، دا ویډیو درسره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري دوستان مو نه برخمن شي. نو دوستان، تاسو به راشئ خپل د فیسبوک اپلیکیشن به راخلاص کړئ. کله چې دوستان د فیسبوک اپلیکیشن راخلاص کړه، د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په دغه درې ډاټو باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دوستان، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړئ، هغې څخه وروسته به تاسو ته صفحه پورته کړئ. کله چې صفحه پورته کړه دوستانو، د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ سیټینګ ان پرایوسي، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستان، دوباره به دلته راشئ، بیا به دلته سیټینګ انتخاب کړئ. کله چې سیټینګ انتخاب کړو دوستانو، د هغې څخه وروسته به تاسو دغه صفحه چې کومه دا به دغسې پورته کړئ. دوستانو ګورئ دوستانو، تاسو دغه ځای کې وګورئ لینګویج ان ریجن. ګورئ دوستانو، دغه ځای کې په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو، نو دوستان تاسو دلته وګورئ دغه اولینی نه بلکې دغه دوهم. ګورئ دوستانو تاسو کومې ژبې ته غواړئ دا ستاسو پوسټونه ټرانسلیټ شي، نو تاسو به راشئ دغه دوهم به انتخاب کړئ. کله چې دغه دوهم باندې کلیک وکړو، نو دوستانو که تاسو هرې ژبې ته غواړئ تاسو یې ژباړلی شئ، فارسي ته، همدارنګه پښتو ته، هرې ژبې ته یې ژباړلی شئ. دوستانو زه راځم دې کې پښتو پیدا کوم. دغه دی دوستانو، پښتو مې پکې را پیدا کړه. کله مې چې پښتو پکې را پیدا کړه دوستانو، په دې باندې کلیک کوم. کله چې دې باندې کلیک کړو، دا صفحه بیرته پورته کوم. د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په دغه سیو اپشن چې کومه ده دوستانو، ګورئ په دغې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو، د هغې څخه وروسته دوستانو زموږ په فیسبوک کې چې کوم پوسټونه کېږي هغه په عربي ژبه اوسېږي، که هغه په هرې ژبې اوسېږي، نو زموږ دغه پوسټونه مکمل ډول سره پښتو ته ژباړل کېږي. نو دوستان تاسو به دې څخه بیرته بیک شئ. کله چې بیک شئ دوستان، دلته وګورئ زموږ د انګلیسي په ځای پښتو اضافه شو دوستانو. د هغې څخه وروسته به دوستانو تاسو راشئ، تاسو په دغه درېیم باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله چې درېیم باندې کلیک وکړو دوستانو، د هغې څخه وروسته دا تاسو ته وایي دوستانو چې کوم ژبې پوسټونه نه غواړئ دوستانو، تاسو ته فیسبوک کې راشئ، او یا دوستانو کوم پوسټونه چې تاسو غواړئ هغه بلې ژبې ته ونه ژباړل شي، نو دلته تاسو انتخابولی شئ. دوستانو زه راځم دغه پښتو او فارسي او انګلیسي چې نه پاکوم. کله چې دا پاک کړو دوستانو، یو څو ژبې ورته انتخابوم دوستانو. نه غواړم چې د دغه ژبو پوسټونه ما ته راشي. د هغې څخه وروسته به رابشئ، تاسو به په سیف اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې سیف اپشن باندې کلیک وکړو دوستانو، د هغې څخه وروسته موږ سره به دا سیف شي. تاسو به بیرته بیک شئ. نو هغې څخه چې کله تاسو بیک کړئ، تاسو به راشئ خپل فیسبوک ته. دوستانو دلته ما یو ګروپ راړولی، ګورو دوستانو دغه ټول مکمل ډول سره دا کوم پوسټ دا په انګلیسي ډول سره ده. نو زه غواړم دا چې پښتو ژبې ته وژباړل شي. دوستانو دلته ګورئ، تاسو دغه ځای کې وګورئ سی ټرانسلیشن. کله چې سی ټرانسلیشن باندې کلیک وکړو دوستانو، زه بیا تاسو ته ښیم. ګورئ دوستانو دلته وګورئ سی ټرانسلیشن، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو، دا په اتوماتیک ډول سره پښتو ته وژباړل شي. او دوستانو کومه ژبه چې تاسو غواړئ هغه به په اتوماتیک ډول سره په انګلیسي ډول سره وژباړل شي. دوستانو د اعلان ثبوت مخکې انګلیسي وو دوستانو، دا په اتوماتیک ډول سره پښتو ته وژباړل شو. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښ شوې اوسي. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سره همدا سبسکرایب کړئ، دا ویډیو درسره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور دوستان او ملګري مو نه برخمن شي.